سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار په یو هوټل کې د ځانمرګي برید په پایله کې شپېته کسان وژل شوي او څه باندې 180 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه پیښه تېره شپه نږدې 11 بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په شهر دوبۍ هوټل کې رامنځته شوې ده. طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي او د دغه برید له غندلو سربیره یې ویلي چې دغه ډول قصدي وژنې هیڅ توجیه او جواز نه لري. دونیم به شو ما که آمدیم زنگ زدن که یک تاریک شده داخل آمدیم اینجا که کلا دیگه اینجا تاریک است و همین سالن مردانه زیادتر مرداست و تقریبا یک 20-22 تا اشتک شهید شده بود بالای 40-45 نفر 50 نفر مرد بود. همون لحظه ما در نکاخانه بودیم مسرود همونجا بودیم دیگه یک را گرم کرد دیگه نفهمیدیم پاک شهید کشیده رفتیم. له دې سره سم ولسمشر غني په کابل ښار کې پر یو واده برید په کلکه غندلی او هغه د بشریت و انسانیت پر وړاندې تر ټولو لوی او فجیع جنایت بللی دی. ښاغلي غني په یو پیغام کې ویلي نړیواله ټولنه باید د دغه ډول بشري ضد کړنو پر وړاندې چپه خوله پاتې نه شي بلکې د دغې پیښې د عاملینو د پیدا کولو او محکومولو په برخو کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي. ولسمشر په ډاګه کړي چې طالبان د دغه برید په غندلو سره نشي کولی ځانونو ته براعت ورکړي ځکه هغوی د ترهګرو لپاره د فعالیت کولو بستر برابر کړی دی. نوموړي همداراز د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو ته لارښوونه کړې چې د دغه برید د عاملینو د موندنې او ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 ولسي وګړي ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن سهار وختي نږدې 7 بجې په حیاتانو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی موټر په یو ځای پر ځای شوي ماینور برابر شو. د نوموړي په وینا په یاده ولسوالۍ کې له تېرو 2 ورځو راهیسې جګړه هم روانه ده. له دې سره سم په غزني کې هم د ورته پیښې له امله 3 ولسي وګړي وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د غزني د والي ویاند زیاتوي دغه پیښه نن سهار د واغظ ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی موټر په یو ځای پر ځای شوي ماینور برابر شو. ویل کېږي دغه کسان له قرهباغ ولسوالۍ غزني ښار ته روان وو. د کابل د 111 فرقې قمندانۍ وایي پر کابل ښار یې د یوه توغندیز برید مخنیوی کړی دی. د دغې قمندانۍ ویاند رحمت الله کوهستانۍ زیاتوي دغه ډیډیرس توغندی د پغمان ولسوالۍ د برې ارغندې په یوه لوړ ځای کې د توغولو په موخه ځای پر ځای شوی و خو تر هغې مخکې تېره ورځ کشف او له منځه وړل شوی دی. د دغې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. او طالبان وایي له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک ورځ تر اوسه نه ده ټاکل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وایي لا هم ځینې جزئیات دي چې وروستي شوي نه دي او له وروستي کېدو وروسته به د لاسلیک د ورځې په اړه یې پرېکړه وشي. د نوموړي په باور په دې هوکړې سره به یو ځل بیا افغانستان ته په واقعي معنا خپلواکي اعاده شي چې ټول ولس به پرې ویاړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امد.